أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو او ډیرو عزتمندو ورونو او خویندو، نن زه غواړم چې تاسو ته په روژه کې هغه عمل وښیم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په روژه کې هغه عملونه ډیر کول. تاسو پوهیږئ هغه څو عملونه دي؟ 3 عمله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په روژه کې هغه ډیر کول. اولین عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عبادت ډیر زیات کول، یعنی هغه عمل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په روژه کې ډیر کولو، اولین عمل عبادت به ډیر زیات کولو. تر دې حد پورې به عبادت کولو. تاسو ګورئ هغه یو ډیره جالبه او ډیره یو ښایسته قصه چې حضرت بیبي عایشه رضی الله عنها وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې زه کله د خوب نه راجګ شوم چې وبه مې لیدل نه به و په خپل ځای کې، وایي چې لا بړم مسجد نبوي کې به مې پیدا کو او ورته ویلې به مې چې ای پیغمبره، ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم، آیا الله جل جلاله تا ته تیر شوي او آینده او ټول ګناهونه نه دي معاف کړي؟ آیا ته څومره مرتبه لرې د الله په نزد او بیا هم ته دومره عبادت کوي؟ همدغه بیبي عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره عبادت کولو چې دا خپې به یې وچاودېدې د ډېر عبادت د لاسه. بیا هم الله متعال ورته په قرآن کریم کې وایي فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. کله چې ته وایي د نورو کارونو نه فارغه شوې، بیا هم د الله طرف ته، یعنی د الله طرف ته رجوع وکړه، د الله عبادت کې کوشش وکړه. کوم پیغمبر ته وایي؟ تاسو پوهیږئ دا چاته وایي الله متعال؟ هغه پیغمبر ته چې الله ورته تیر ګناهونه معاف کړي، هغه پیغمبر ته چې شاعر ډیر ښایسته وایي چې بعد از خدا توی قصه مختصر، هغه پیغمبر ته چې ټول عمر په جهاد کې، ټول عمر په تبلیغ کې، ټول عمر په دعوت کې، ټول عمر د خلکو سره په نیکۍ کې تیر شوی، بیا هم الله ورته څه وایي؟ ګوره دلته ډیر یو اساسي نکته ده وروره او خویندو دې ته متوجه اوسئ. پیغمبر ته الله وایي چې کله ته د نور کارونو نه بېغمه شوې، بیا راشه، بیا عبادت وکړه، بیا الله طرف ته بیا توجه وکړه او عبادت کې دې کوشش وکړه. هغه پیغمبر چې ما تاسو ته ویلي چې هر لحظه په عبادت کې وه، مونږ او تاسو څومره عبادت هم کړی؟ آیا په دې 11 میاشتو کې یو وار قرآن خلاص کړی؟ آیا یو میاشت مسلسل 15 وخته مونځ په جمع کړی؟ آیا په دې 11 میاشتو کې چې تېرې شوې یو حدیث مو سره د معنا یاد کړی؟ آیا یوه سپاره د قرآن هم د معنا سره یاده کړې؟ نو په دې خو نه کېږي چې زه خالي وایم زه مسلمان یم او خلاص. نو موږ او تاسو کوشش وکړو چې پیغمبر ته الله وایي چې ته د نور عبادتونه خلاص شو، بیا راځه بیا عبادت وکړه. نو موږ او تاسو ولې باید عبادت ونه کړو؟ دا یوه. دویم عبادت یا دویم عمل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په روژه کې ډیر کولو، سخاوت، صدقه. هر څه به چې ورته راتلل صدقه کول به، خپل ضرورت به چې خلاص و، نور هغه پیسې یا هر مال یا د غنیمت مال شو، د هر څه شی به هغه به صدقه کول، د الله په لار کې به یې ورکول. نو دا مونږ او تاسو ته یو غټ پیغام ده. مونږ او تاسو هم باید صدقه وکړو. ګورئ ورونو، تاسو متوجه اوسئ په دې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي که چا یو روزهدار ته افطاري ورکړه، الله متعال به ورته د هغې د روژې ثواب ورکړي. دا خو اکثریته خلک نشي کولی چې هر ورځ صدقه وکړي، مثلا ډیر شیان صدقه وکړي، نشي کولی چې یو نفر 100 نفر ته افطاري ورکړي.
پوهېږې ستا یوه افغانۍ ستا 10 افغانۍ چې ستا وس او توان کېږي هغه ته د الله په لار کې خرچوي هغه انسان چې 10 لکه افغانۍ 10 میلیونه افغانۍ توان لري او هغه خرچه کوي ستا او د هغې ثواب یو شی ده ځکه الله تا ته هم دومره وس او توان درکړی او هغې ته همغومره وس او توان ورکړی نو دویم عمل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روژه کې ډیر کولو صدقه به ډیر کوله او سخاوت به ډیر کولو موږ تاسو هم کوشش وکړو چې صدقه وکړو ځکه هر عمل په 80 چنده د په بله میاشته کې نشته دریم عمل به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روژه کې ډیر کولو تاسو پوهېږئ هغه څه شی ده ژړل به الله جل جلاله نه به د مغفرت دعا کوله نو موږ تاسو هم باید دعا وکړو په هر لحظه کې په هر وخت کې په روژه کې خو بیا موږ تاسو داسې وختونه لرو داسې چانسونه لرو چې په هغې کې دعا قبلیږي او نه ردیږي تاسو هغه حدیث نه ده اورېدلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې هر روژهدار ته په هغه وخت کې چې دی روژه ماتوي یو دعا یې مستجابېږي یعنی که دا هر دعا وکړي په هغه وخت کې الله هغه ورته مستجابوي او قبلوي نو راځئ چې موږ تاسو ځان دپاره دعا وکړو خپل مور او پلار دپاره دعا وکړو خپل وطن دپاره دعا وکړو خپل اسلامي امت دپاره دعا وکړو دغه 3 عملونه ول چې خلاصه یې زه تاته وایم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روژه کې 3 عمله ډېر کول اول عبادت کې به ډېروالی راوستو دویم صدقه به یې ورکوله او دریم ژړا او دعا به یې ډېره زیاته کوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين